بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دوستانو، زه مفتي صاحب سره ولاړ دی د نه یو پوښتنه کوم چې پوښتنه دا ده چې زموږ استاسې بعضې دوستان راځي په چکر باندې او د هغوی دا سوچ او فکر وي چې ولا موږ په چکر ووتلو دا خو یو سیاحت دی او موږ به هر څه کوو، که موږ ګانې به جانې اورو، که موږ منځونه نه کوو، ځکه دا یو چکر دی او یو سیاحت دی او یو خوشحالي اخیستل دي. آیا مفتي صاحب نه موږ دا پوښتنه کوو چې جناب مفتي صاحب دغه قسمه چکر دا د شریعت موافق دی او که دا د شریعت مخالف دی؟ انسان له په دې باندې څه میلاویږي په الټا طرف د دې کې چې مثال یو سړی غلطه مفکوره په دې چکر کې ونیسي، غلط سوچ باندې راوځي. مفتي صاحب تاسو وفرمایئ په دې باره کې. ټول نه اول خو ډېر مشکور یم چې تاسو ډېر بهترین سوال وکړو، ځکه چې په دغه ورځو کې اکثریه ډېر خلک چې دی په دغه سیر و تفریح دپاره په چکرو باندې راوځي. په دې سیر و تفریح کې زه به یو درې خبرې وکړم. یو دا چې اکثر له خلک چې دی ګانې بجانې واوري پکې. نبی علیه السلام حدیث مبارک دی چې ګانې بجانې اورېدل دا د انسان په زړه کې نفاق یعنی منافقت پیدا کوي. او دا حدیث صرف داسې نه چې یو انسان په کلي کې دا حدیث مني او په سیر و تفریح او په چکر کې نه مني، بلکې دا په هر ځای کې دا حدیث لاګو دی. نو دې د وجې نه چې څوک هم په سیر و تفریح باندې چکر دپاره وځي، هغوی ټولو ته زموږ دا درخواست دی چې د نبي علیه صلات وسلام مبارک په دغه حدیث باندې عمل وکړي. دویمه خبره دا چې اکثریه خلک چې د منځونه قضا کوي. منځ په هر هغه انسان چې هغه عاقل بالغ او مسلمان وي، 15 وخته منځ په هر حالت کې په ده باندې فرض دی. ځکه چې دا مسله ده چې کله یو انسان په جهاز کې ناست وي، نو په جهاز کې اگر چې د قبلې پته نشته، اگر چې دی په ولاړه مونځ نشي کولی، خو دی په اشارې سره مونځ کوي خو کوي. څه مطلب دا چې دغه مونځ په هر حالت کې په تا باندې فرض دی، هغه نشي پرېښودلی. او درېیمه دا چې مونږ پخپله په دغه سیر و تفریح کې په دغه سیاحت کې مونږ داسې ډېر خلک ولیدل، داسې ډېرې فیملی مونږ ولیدلې چې هغوی سره زنانه وي، هغه عورت دی. مونږ دا مسله مخکې کړې وه چې زنانو دپاره سیر و تفریح دپاره تلل او راتلل خپل محرم سره یعنی خاوند سره، زوی سره، رور سره، هغه خلکو سره چې د نکاح حرامه ده، هغې سره چې دی سیر و تفریح دپاره زنانه هغه وخت کې تلی شي، په هغه صورت کې تلی شي چې هغه باپرده وي، هغه چې دی مکمل پرده کې وي او هغې سره سره چې هغه داسې ځایونو ته نه درومي چې په هغه ځای کې سړي زیات وي، ځکه چې بیا د ښځو او د سړو په منځ کې تخلیط راشي، مخالطه راشي، ګډوډ شي سره. نو که دغه ښځه چې په فتنه کې نه غورځېږي، نو دې وجې نه چې هغه خلک او هغه سړي چې په فتنه کې غورځېږي، نو دې وجې نه دغه ټور چې دا بهترین طریقې سره پکار دی، د شریعت په دایرې سره پکار دی، ځکه چې موږ مسلمانان یو او دغه پیغام پکار دی چې څومره کتونکي دي چې دا ټول مسلمانانو ته ورسېږي، چې دې وجې نه چې هغه خلکو ته هم فایده ورسېږي، د هغوی آخرت هم ښایسته شي او موږ له الله جل شانو په دې واز باندې چې دی اجر او ثواب را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.